محترم مفتي صاحب، جمیل احمد د پاکستان د کوټې د سیمې څخه پیغام پر ایښی او پوښتنه یې کړې ده. وایي یو چاته چې احتلام پېښ سوی وي دی خبر نه وي، لمونځ هم وکړي، تلاوت هم وکړي، وروسته خبر سي د دې څه حکم دی؟ لمونځ راګرځول غواړي او که نه، په دې سره ګناهکاره کېږي او که نه؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب. حامدا ومصليا اما بعد. د محترم جمیل احمد ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي کله چې یو کس د جنابت په حالت کې لمونځونه کړي وي وروسته ورپه یاد سي، نو که چیرې د احتلام وخت ورپه یاد و، هغه خوب ور معلوم و چې په دغه خوب کې ماته احتلام راغلی دی، نو د هغه وخت څخه څومره لمونځونه چې یې کړي وي هغه لمونځونه به ټوله راګرځي. البته که چیرې د احتلام وخت نه وي ور معلوم چې څه وخت احتلام ورته راغلی دی، نو بیا به هغه اخري وار چې دی بیده سوی دی هغه به دی پر جنابت باندې شماري او د هغه وخت څخه بیا لمونځونه راګرځوي. البته پر دغه کس باندې ګناه نشته، ځکه د لمونځونو په هیره سره سوي دي او کله چې څوک په هیره سره یو کار وکړي هغه ګناهکار نه دی. لهدا په مسؤله صورت کې پر دغه کس باندې قضا لازمه ده، البته ګناه نشته باندې. رد المحتار جلد 5 صفحه 166. الفقه الاسلامي وادلته جلد اول صفحه 300. بدائع الصنائع جلد اول صفحه 340. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.